د یو پاکستانی خاوند یعنی سړی نه او د ښځې نه په سعودي عرب کې سر وهل شوي دي. دوی څه ګناه کړې وه او دوی کورنۍ څه وایي په دې باره کې نور څه خبرونه مخې ته راغلي دي. تاسو به ټول تفصیل هم دلته وګورئ. هغه ویډیو به هم وګورئ چې د دوی نه په کومه طریقه باندې سرونه وهل کېږي. قدرمنو، که تاسو ته معلومه وي په سعودي عرب کې په نشهیي موادو باندې په نشهیي توکو باندې ډېر زیات پابندي ده. په هغې کې چې هر یو مجرم او ملزم ونیول شي نو هغه ته انتهایي سخته سزا ورکول کېږي. دغه سزا عمر قید هم کېدی شي او سر وهل یا سر کټ کول هم کېدی شي. چې همدغسې یو دوه پاکستاني ښځې او خاوند چې د هغوی په باره کې داسې خبرونه په سوشل میډیا باندې چلیږي چې دغه دواړو د پاکستان نه سعودي عرب ته نشهیي مواد سمګل کول چې په همدې تور باندې نیول شوي دي. دوی سره دغه مواد هم برآمد شوي دي، خو دوی د دغه هر څه نه انکار کړی دی. ویلي دي چې موږ نه خبر او موږ ته دا په بیکونو کې بل چا ایښي دي. دوی اپیل هم کړی دی، جج هم ځان دپاره نیولی دی، وکیل هم نیولی، خو د دوی خبرونه لا نه دي اورېدل شوي او ویل کېږي چې دوی غوښتنه کوي چې موږ ته د انصاف راکړل شي. نو قدرمنو دوستانو، که داسې قانون په پاکستان کې هم شروع شي چې داسې سختو سزاګانو شروع کېدلو شي او داسې مجرمانو ته سزاګانې ورکړي، نو بیا به دلته هم داسې کارونه څوک نه کوي. یقینا چې دا یو ښه کار دی. په کار ده چې څوک د چرسو، پوډرو، آیسو او داسې نورو د نشهیي موادو کار کوي هغوی ته داسې سزاګانې ورکړل شي چې بیا څوک د هغه کار کولو نه مخکې لس ځل سوچ کوي. دا ویډیو دا خبر مو تاسو سره ځکه شریک کړو چې تاسو د دې حقیقت نه خبر کو چې په تاسو کې څوک داسې غلط قدم اوچت نه کړي. ستاسو مننه چې تاسو موږ سره ویډیو تر اخره وکتله. د ویډیو د کتلو مو ډېره مننه کوم، خو اوسه پورې د دغه پاکستاني خاوند او ښځې څه حقیقت نه دی معلوم شوی چې دوی ته به انصاف ورکړل شي او که نه انصاف. دوی دې ته وایي چې موږ دې آزاد کړی شو، خو تر اوسه پورې د دې په باره کې هېڅ خبر، هېڅ معلومات نور مخې ته نه دي راغلي. دا ویډیو د کتلو مو ډېره مننه. دا ویډیو دا خبر تر همدې ځایه و.